بشپړ خبرونه. د اقتصاد وزارت په هیواد کې د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو پر دوام ټینګار کوي. د دې وزارت چارواکي وایي په مخکیني ژمي کې د هیوادوالو لومړنیو اړتیاوو ته رسیدنه ګډو هڅو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د خوړو د امنیت د پیاوړتیا په موخه د شته او شونتیاو په پام کې نیولو سره یو شمېر برنامې هم په لاس نیول شوي دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوالې برنامې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د ژمي موسم له نږدې کېدو سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړتیاو کچه د زیاتېدو په حال کې ده. محمد کاظم چې یو کارګر دی د خپلې 8 کسیزې کورنۍ د نفقې برابرولو مسؤلیت یې پر غاړه دی. نوموړی وایي مناسب اقتصادي وضعیت نه لري او د هوا سړېدو ته په پام سره اړتیا ده څو له دوی سره د مسؤلینو او نړیوالو بنسټونو لخوا بنسټیزې مرستې ترسره شي. قابل خوراک برنج کار است، روغن کار است، نان کار است و نیست دیگه کلگیش پره دیگه در چود زمستان ماندیم که زمستان چی رقم بر کنیم. از دفترهای نمی چرا داریم کمک و همکاری را که قدردانی مردم کارگر طبقه کارگر یک کمک و همکاری کنه که مقصد همین زمستانش برای د وروستیو کې د خوړو نړیوالې برنامې هم د ژمي موسم په نږدې کېدو سره افغانستان کې مرسته د اړمنو کسانو د شمېر د زیاتېدو له اټکله خبر ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کړی چې دغه بنسټ سرچینې په کمیدو دي او د بشري مرستو وړاندې کولو لپاره ګډې هڅې مهمې او حیاتي دي. هر مقدار کمک ها افزایش پیدا کنه و ما اندازه به نفع ملت و مردم و همون مستحقین و نیازمند است و این کمک ها ارزشمند است به این دلیل که یک تعداد عظیمی مردم که واقعا مستحق است در فصل زمستان واقعا به این کمک نیازمندی دارند و این کمک ها میتونه که یک ملهمی در زندگی و در تغییری در زندگی خصوصا در بحر زمستان برای مردم ایجاد بکنه. نیاز است که کشورهای کمک کننده و نهادهای بین المللی در سردی هوا مردم افغانستان کمک بکنن و سوی هم اگر دنیا خواسته باشن که مشکلات بیکاری و فقر در کشور کاش پیدا بکنن در قدم اول تغییرات اقتصادی را بردارن، تعاملات بیشتر با حکومت افغانستان صورت بگیرد و در کنار کمک‌های بشر دوستانه اگر کمک‌های اقتصادی به افغانستان صورت بگیرد و حکومت قادر شود که بتونه برنامه‌ها و پلان‌های استراتژیک انکشافی خود حرکت بده تا به مردم یک زمینه کار و اشتغال مهیا شود. په همدې حال کې د اقتصاد وزارت مسؤلین که څه هم په هیواد کې د خوړو خوندیتوب د پیاوړتیا لپاره د امکاناتو له مخې د برنامو له لرلو خبر ورکوي خو په دغه برخه کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو مرستې او همکارۍ مهمې ګڼي. در این مورد پلان‌ها و برنامه‌های حمایتی از طرف وزارت‌ها و ادارات زیربط بر اساس امکانات موجود برای تقویت امنیت غذایی از قبیل ارائه کمک‌های عاجل و فوری، عرضه مواد کافی خوراکی و سوختی و تعیین نرخ مناسب در بازارها به همکاری سکتور خصوصی در نظر گرفته شده است. حمایت جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان می‌تواند در بخش مبارزه با خطرات احتمالی در فصل زمستان موثریت حیاتی داشته باشد. په هیواد کې د بېوزلۍ او وزګارتیا څخه اندېښنو ته په پام سره د اسلامي امارت مسؤلینو په کراتو ویلي چې د سترو اقتصادي برنامو په پلي کېدو سره د بېوزلۍ د کچې کمیدو او په هیواد کې د اوږدمهاله کاري فرصتونو برابرېدو په هڅه کې دي. د بهرنیو چارو ریاست مرستیال په هرات ولایت کې وایي اسلامي امارت د متوازن او اقتصاد محور از سیاست پر بنسټ له ټولو هیوادونو سره د مثبت ښکېلتیا غوښتنه کوي. رحمت الله فیضان د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د متقابله ښکېلتیا تر نامه لاندې په علمي او روزنیز ناسته کې ټینګار کوي چې اسلامي امارت له دې کړنلارې سره له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د پراختیا په هڅه دی. دغه علمي غونډه په هرات کې د ډیپلوماسۍ برخه کې د زده کړې اعلان د ظرفیت لوړولو او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د متقابله تعامل ارزونې په موخه ترسره شوې ده. د دغه غونډې موخه افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل اهمیت. در برنامه امروز ما هدفمان این بوده که به یک فهم متقابل از شناخت جامعه بین‌الملل نسبت به افغانستان و افغانستان نسبت به جامعه بین‌الملل با همکاری اساتید و همکاری ریاست ارتباطات خارجه ولایت هرات برسیم. این هدف ما بوده و ارتباط و تعامل با کشورهای همسایه، با کشورهای منطقه، با جامعه بین‌الملل یک ضرورت حیاتی است. بهترین راه است که خود ما بر سرنوشت خود حاکم باشیم که فعلا علمی شرایط آمده، یک نیروی خارجی در افغانستان حضور نداره و نظام آمده. از طرف دیگه اولین دفعه است که بعد از سالیان متمادی بعد از ظاهرشاه ما یک امنیت
قوی داریم که در نقطه نقطه افغانستان حاکمیت دولتی وجود داره. یک آماده وجود داره. بل پلو د هرات سیمه ایز مسؤلین په دې غونډه کې وایي اسلامي امارت د متوازن او اقتصاد محوره بهرني سیاست پر بنسټ له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکی دی. سیاست بیرونی امارت اسلامی افغانستان مبتنی بر 4 اصل است. اصل اول، ما متیقن و باورمند به سیاست متوازن و بی‌طرف هستیم همراه با گرایش‌های اقتصادی. 2، استفاده از مقومات جغرافیایی و موقعیت ترانزیتی افغانستان. 3، گسترش روابط سیاسی، دیپلماتیک و تجاری با همسایگان و کشورهای منطقه و تلاش برای احیای روابط با جهان. یکی که بیاد صحبت از اصل اقتصاد از سیاست خارجی بکنه و واقعا دشمنی ها توش چندان پررنگ نباشه و همکاری ها پررنگ باشه، این میتونه نقطه عزیمت خوبی برای در حقیقت پیشبرد کشور باشه. شما توسعه و اشتغال و رفاه رو در اولویت قرار بدی، خب بالاخره میتونی پیشرفت بکنی. لدې سره په پام کې دا لدې علمي غونډې څخه لاسته راغلې پایلې د بهرنیو چارو وزارت سره شریکې شي څو د هیواد د بهرني سیاست لا ډېرې پیاوړتیا لپاره ترې ګټنه وشي. د کرنې وزیر په مسکو ښار کې د حیواني روغتیا په ناسته کې د سیمې له هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د حیواني روغتیا او د څارویو د روزنې په برخه کې پانګونه وکړي. عطاالله عمري ټینګار کوي چې په وروستیو کلونو کې حیواني ناروغۍ له دې اړخه د هیواد اقتصاد یې ډېر اغیزمن کړی دی. ښاغلي عمري همداشان له خپل روسي سیال سره په لیدنه کې د کرنې او نوې ټکنالوژۍ په برخو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې کړي دي. په روسیه کې د حیواني روغتیا غونډه کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر ګډون. د کرنې وزارت اعلان وکړ چې په دې غونډه کې عطاالله عمري د سیمې له هیوادونو غوښتي دي ترڅو په افغانستان کې په بېلابېلو له هغې ډلې د څارویو روغتیا برخه کې پانګونه وکړي. ښاغلي عمر ویلي په افغانستان کې ګڼ شمېر د کرنې او مالدارۍ برخه کې په فعالیت بوخت دي او په وروستیو کلونو کې د څارویو ناروغیو دوی اغیزمن کړي دي. در جریان این سفر وزیر محترم زراعت کشور در کنفرانس بین المللی صحت حیوانی که با حضور مسئولان بخش صحت حیوانی کشورهای مختلف برگزار شده اشتراک نمود و بر همکاری‌های منطقه‌ای برای وقایع کنترل بیماری‌های حیوانی، ارتقای ظرفیت تکنیکی و جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مالداری تاکید ورزید. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر د غراز خپل روسي سیال سره په جلا کتنه کې د کرنې او نویو ټکنالوژیو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. همچنین وزیر زراعت افغانستان در یک دیدار مهم با وزیر زراعت فدراسیون روسیه روی گسترش همکاری‌های مشترک در بخش‌های زراعت و مالداری، آبیاری و تکنولوژی‌های نوین زراعتی بحث همه‌جانبه انجام دادند. این دیدارها گام مهم در توسعه روابط تکنیکی و اقتصادی میان افغانستان و روسیه بر شمار می رود و زمین اساس تقویت همکاری‌های پایدار در سکتور زراعتی خواهد بود. ځینې اقتصادي کارپوهان هم د هیواد د کرنې او مالدارۍ سکتور ودې برخه کې د سیمې هیوادونو تجربو څخه پر ګټنې ټینګار کوي. همکاری روسیه در زراعت میتونه که تکنولوژی تولید و اشتغال افزایش بده و همچنان سرمایه گذاری در صحت حیوانی میتواند که بیماری ها را کاهش بده و تولیدات حیوانی و اقتصادی مالداران را تقویت ببخشد. روسیه یک کشور با تجربه بلند و همچنان ظرفیت بالا در عرصه زیرساخت و زیربنا است، از اینکه ما هم نیاز است که توجه جدی در این عرصه داشته باشیم، زیرساخت سرزمین رشد بدیم و سرمایه‌گذاری روسیه در این عرصه ها میتونه یک اقدام ارزشمند از نگاه اقتصادي تلقی شود. له دې سره د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلینو تر دې وړاندې هم د هیواد د کرنې او مالدارۍ سکتور میکانیزه کولو په موخه له هڅو خبر ورکړی دی. بیا هم ښه راغلاست.
د نورستان د کرنې ریاست له یوه مرستندویه بنسټ سره په همکارۍ د غالیو د ګنډلو د یوه مرکز په جوړېدو سره د لسګونو میرمنو لپاره د کار او د حرفې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. چارواکي د دې مرکز د جوړېدو موخه میرمنو لپاره د اوږد مهال لپاره د کار د زمینې برابرېدل په ګوته کوي. د غالۍ اوبدنې دغه مرکز د یوه بهرني مرستندویه بنسټ له لوري د حرفې د زده کړې او میرمنو ته د کار زمینې برابرېدو په موخه د کرنې ریاست په همکارۍ د یاد ولایت په مرکز پارون ښار کې جوړ شوی دی. مسؤلین وایي په پام کې د دغه مرکز کې 200 تنه میرمنې د غالۍ اوبدنې حرفه زده کړي چې دوی ته نغدې پیسې هم ویشل کیږي. اوس عملاً 200 ښځې عملاً په زده کړو باندې بوختې دي او په تیر یو کال کې ترې تقریبا 400 ښځې میرمنې دا فارغې شوي دي او دوی ته هغه د قالین د زده کړې هغه اړونده وسایل چې د قالین په جوړولو کې پکارېږي هغه ورته توضیح شوي دي. زنانه 20 نفر زنانه رسانه‌های دستی بخش قالین و تغر گلم ارزش ما یار تریلینگ میدون در مدت 6 ماه مدت 6 ماه در مدت 6 ماه فی نفر 6400 از ما دریافت میکنه معاش. ورته وخت کې یو شمیر میرمنې چې دغه مرکز کې په کار او غالۍ اوبدنې بوختې دي د دغه مرکز له جوړېدو هرکلی کوي او هغه د خپلو اقتصادي ستونزو په هوارېدو کې مهم بولي. کار موږ ته برابر شي موږ ډېر خوشحاله یو. زما په شان کې ډېر جنین هم درته نور راځي موږ کار هم زده کوو پیسې هم اخلو موږ ته ګټه هم رسي. اول چې د تاراندازي دی هغه موږ زده کړل ورپسې د نقشه راته ښودلې دي کاکا راته ښودلې دا هم ډېر څه زده کړی دی او موږ قالین جوړولی شو تر دې دمه پورې یو قالین خلاص کوو او دا نور اوس لګیا یې شروع کوو تر اوسه پورې خلاص شوی نه دی. د دغه مرستندویه بنسټ د مسؤلینو په خبره تر دې مخکې 400 ښځو او نجونو د غالۍ اوبدنې له دغه مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې ورته په وړیا توګه د کار وسایل هم ویشل شوي دي. د کندهار د کرنې چارواکي په دې ولایت کې د املوک د حاصلاتو له بېسارې زیاتېدو خبر ورکوي. د دوی په وینا بڼ لرونکي د شاوخوا 80 هکتار ځمکې سره توانېدلي سږکال شاوخوا 400 ټنه املوک کورنیو بازارونو ته وړاندې کړي. په داسې حال کې چې مخکې له دې به دا میوه له بهره واردېده. له دې سره بڼ لرونکي د دې میوې د لا ښې روزنې لپاره د روزنیزو برنامو د برابرېدو غوښتنه کوي. په کندهار کې د املوک د حاصلاتو له زیاتېدو څخه هیلهمندي په زیاتېدو ده. د کندهار د کرنې ریاست شمیر ورکوي چې په وروستیو 3 کلونو کې په ارغنداب، ژیړی، ډنډ، پنجوایي او ارغستان ولسوالیو کې پر څه باندې 80 جریبه ځمکه د املوک تازه بڼونه جوړ شوي چې په کلنۍ توګه شاوخوا 400 ټنه املوک تولیدوي. په کندهار کې د تیرو 3 کلونو راهیسې د املوک کرنه په کندهار کې زیاته شوې ده او ترویج یې مخ پر وړاندې یعنې مخ پر پرمختګ باندې روان دي پراخېږي. دغه ترڅنګ عموما په کندهار کې اوس فعلا پر 80 هکټاره ځمکه باندې د املوک کرنه شوې ده چې دغه کرنې څخه به تقریبا په کلني شکل د اټکل د مخې 400 ټنه حاصلات ترلاسه شي. ورته مهال کروندګر هم د کندهار اقلیم د املوکو د ونو روزنې لپاره مناسب یادوي. دوی وایي هره ونه په کلني ډول نږدې 45 کیلوګرامه میوه ورکوي خو د تخصصي زده کړو نشتون د دغه میوې د لا ډیر تولید مخه نیولې ده. پس په درېیم کال باندې دی پر اصول راځي اوس هم تقریبا انشاءالله حاصلات یې ښه دي برابر دي. دا څومره چې موږ د دوی سره ولاد هم نه یو د دوی سره عادت هم نه یو چې دوی سره که وخت انبار غواړي څه وخت اوبه غواړي هغه دغه سره موږ در اوسه نه عادت شوي. دپاره ونه کندهار هوا برابره ده چې دا د خلک یې په لږ اندازه کري اوس یې د املوک ته مخه شوې ده چې کري چې دوی ته د کوډ د شان ور معلوم شي بیا په ذات اندازه وکرل شي او چې د کندهار آب و هوا چې د کندهار د املوک لپاره ښه برابره ده. د مسؤلینو په خبره په کندهار کې د املوکو د حاصلاتو د لا ډیرښت په موخه هڅې دوام لري ترڅو دغه محصول ټولو ولایتونو ته صادره شي. دا و د دې مهال خبري ټولګه په پای کې هم د سبا حوالات واورئ. په الله مو سپارم ښې شېبې ولرئ.